اکثر چې د سړی نه مونځ پاتې کیږي د سحر د هغې وجه دا وي چې دی د ماسخوتن نه پس د ګناه په کار کې مبتلا شي نو د هغې وجې نه ورله الله سحر د ادرېدلو توفیق ورکړي. کنې کم سړی چې ماسخوتن فرض مونځ کوي او دی د دې نه پس آرام کوي سمدستي اوده کیږي دی به سحر وختي مانځله پاسي نو شپه الله آرام ګرځولی دی چې شپه شي نو بیا ګرځمه بیا مزدورۍ او نوکرۍ مه کوه بس بیا اوده کېږي. والشمس والقمر او الله وی نور او سپوږمۍ ته وګوره څومره لوی مخلوق مې ستا تابع کړی ستاسو په کار مې لګولی دي کلونه تیر شول او د نور مدار بدل نشو سپوږمۍ چرته نافرماني ونه کړله او نور چرته نافرماني ونه کړله نو دې ټولو ته چې ګورې وی فی کل شیء آیة تدل علی انه واحد چې کوم شي ته ګورې نو هغه شی تا ته وایي الله یو دی الله یو دی که د انور چغې نه وایي که نه چې الله یو دی خو د انور ته چې ګوره دی چې دا صحیح ډیوټي کوي نو تدل علی انه واحد دا دلالت کوي چې الله یو دی د انور مونږ ته لګیا دی وی الله یو دی الله یو دی الله یو دی الله یو دی څوک یې په زبان قال سره وایي او څوک یې په زبان حال سره وایي نو دا دومره لوی نور چې دی صحیح ډیوټي کوي نو دا د الله په وحدانیت باندې نښه ده والنجوم مسخرات بامري ستوري چې دا تابع کړلې شوي دي په حکم د الله دا ستوریم د الله د حکم تابع دي په دې کې ډېر غټ فواید دي خو چې یو سړی پې پوهېږي ستورو نه خلق لارې معلوموي ښه په سپوږمۍ او نور سره سپوږمۍ سره دا مونږ چې قمري کال معلومو دا په سپوږمۍ معلومیږي ستورو باندې خلق لارې معلوموي لارې دې کې ډېر فواید دي یوه غټه فایده د ستورو چې دا هغه د اسمان زینت هم دی په دې اسمان ښکلی دی په ستورو په سپوږمۍ اسمان ښکلی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون الله تبارک وتعالی وی په دې ټولو کې نښې دي آیات یې ځکه جمع راوړله چې د هر یو کې ځان له جدا جدا فایده ده او هر یو کې جدا جدا نښه ده نو ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون د هغه چا دپاره پکې نښه ده چې چا کې خو عقل یي که نه څوک خو چې د عقل په نظر وګوري که نه نو مونږ ورته داسې نیغ ګورو د عقل په نظر نه ګورو الله قرآن کې وایي افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت دا خلق دی اوخ ته نه ګوري چې دا اوخ څنګه پیدا شوی دی ته نه ګورئ نو دې ته مونږ ټول ګورو نه دا کتل نه دي الله وایي نظر د عبرت ورته وکئ په دې اوخ کې یو صفت دی هغه ترې راواله او په ځان کې پیدا کړه اوخ کې څه صفت دی اوخ ته چې ته جوور نظر وکړې او دا اوخ وڅاره یو څو ورځې په لاره چې دا اوخ رواني ده ته ګوره یو څو ورځې د عبرت نظر وکړه نو ته به یو صفت راوالي هغه صفت د تابعدارۍ دی اوخ کې ډېره تابعداري پرته ده یو دومره رکوټې ماشوم راوغواړه د اوخ مهار ولا په لاس کې ورکړه هغې ماشوم ته وایي زه دا اوخ په پسې سیده رواني مهار به ماشوم نیولی اوخ په سیده رواني که دې اوخ سرکشي وکړله دی به څوک راټینګ کي روغ کلی به یې راټینګ نه کي اوخ کې صفت د تابعدارۍ پروت دی نه بس ماشوم لی مهار ورکه دی به سیده رواني حقې ماشوم پسې به سیده ځي نو ځکه الله وایي افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت دې ټولو څیزونو کې نښې دي که نه ټولو څیزونو کې نښې دي
و الی السماء کیف رفعت دی اسمان ته نګوري چې دا څنګه اوچت شوی دی څنګه بیستنو ولاړ دی د مونږ ټول اسمان ته ګورو کنه نه کنه دسی کاته نه کنه الله وی د عبرت نظر ورته دینه کوي چې یو صفت تیروالی او پسان کی پیدا کی صفت ته پکې اسمان کی صفت د نفع دی اسمان نفع ورکی او نقصان چاته نه ورکی یو باران رووري مړې ځمکې ژوندی شي او چینو کویانو دریابونو کې اوبه راشي